بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحف الامصار دغه اوله مقاله کې دوم درس دی. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الاهتمام بتحفيز كل ما نزل من القرآن إثر نزوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وو په غایت په ډیر من اهتمام کې بتحفیز کل ما نزل په زده کړه سره د هر هغه چې نازلېدی به من القرآن د قرآن کریم څخه اسره فورا وروسته نزول د نازلېدلو هیله د قرآن کریم یحض الصحابة على تعلم القرآن. صحابه کرام به باعث کول پر تعلم د قرآن کریم، پر تعلیم د قرآن کریم، پر حفظ د قرآن کریم و استظهاره او پر ذکر د قرآن کریم، قائلا لهم په داس حال کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دوی ته فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وما ورد في هذا الصدد چې راوارد سوي دي په دغه باره کې من الاحاديث الصحيحه، احادیث صحیحه يعد بالعشرات، هغه په لسګونو شمیرل کیږي. یعنی دونه ډیر روایات چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قرآن کریم د تعلم و تعلیم د زده کړې څونه اهتمام کوي، صحابه کرام به څونه اهتمام کوي. په دا باره کې څو ډیر روایات یې راغلي. ونزول القرآن نجوما، دا نازلېدل د قرآن کریم نجوما لږ لږ داسې قرار بالترتیب سهل اسانه کی علی الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین، پر صحابه کرامو باندې امر حفظه، امر د حفظ د زده کړې ورته اسانه کوي د صحابه کرامو ته، وتعرف احکامه او بل دا پیژندل د احکام د قرآن کریم. نو په یو وار خو نه دی نازل سوی قرآن کریم، لږ لږ نازلېدی. صحابه کرامو به دا که به زده کړه وه، که به یادول وو، که به د احکامو پیژندل وو. و الیه یشیر قوله تعالی، اما دغه ته اشاره ده، دا قول د الله رب العزت اشاره کوي چې وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكان ولي النبي صلوات الله وسلامه عليه من الكتاب، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لره من الكتاب کاتبان ولو ما يزيد عددهم چې د دې عدد زیاتیږي على 40 کاتبا تر 40 کاتبان. دا لیکونکي و د وحي یبادرو چابکی به کوله، منډه به کوله کتاب الوحی، دا لیکونکي د وحی منهم د دې څخه دغه کاتبانو څخه الی کتابته ولکل کل ما ينزل، د هر هغه چې نازلېدی به من الذکر الحکیم د وحی څخه د قرآن کریم څخه اسره فورا وروسته نزول د نازلېدلو هیله د قرآن کریم. دا به بمحضر الصحابه، په حضور د صحابه کرامو کې به باره تلوار کوي و دې ته چې ژر یې ولیکي دا وحی. والصحابة انفسهم او صحابه کرامو په خپله هم کانو یسارعون، دوی چابکي به یې کوله، تلوار به یې کوي الی کتابته ولکل دا وحی د قرآن کریم او استکتابه، یا طلب د لیکلو به د بل څه کوي ولته خو دا راولیکه. کل علی حسب استطاعته، هر صحابي هر یو به پر اندازه پر مقدار د خپل طاقت و مقدار او په اندازه مقدرتی د خپل قدرت به یا په خپله لیکي یا به بل ته ولته دا راولیکه. او وکانو یتلونه، دی ولو دی وایه صحابه کرامو علی الرسول صلی الله علیه وسلم غدوا وعشیه، د قرآن کریم وایي پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې سهار و ماښام لاستظهاره د پاره د زده کړې د قرآن کریم کما نزله، لکه څنګه چې نازل سوی دی چې هغه رقم یې زده کړي په دا وجه به پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې وایي. ولهذه العنایة البالغه، دا ډیر اهتمام په وجه په چیش کې دا اهتمام په کتابتي، چې په کتابت کې دا اهتمام په لیکلو کې، و حفظي په حفظ کې، په زده کړه کې، و تلاوتي او په تلاوت کې، تر الکفار او ته کفار ویني یتقولون چې دی اقوال جوړي، خبري جوړي، ما حكى الله سبحانه چې الله رب العزت د دې څخه حکایت کوي عنهم د دې څخه حيث يقول. مبارد آيات شريف ليه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. د کفار خدا دغه و چې مطلب دا قرآن کریم نعوذ بالله د ځانه جوړ سوی دی، د پخوانیو حکایات و خبرې و واقعات ده او د ځانه لیکل سوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام باندې سهار و ماښام ویل کېږي. وکان الذین لا اهل لهم، ولو هغه کسان لا اهل لهم چې دوی لره اهل نو من الصحابه، د صحابه کرامو څخه الفقراء چې فقراء ولو قربان نه درلودل، یأوون الى صفته، دی راکلو ټکانه یا ولا صفه غچلتره د مسجد نبوي تحت رعایته علیه الصلاة والسلام، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر نگرانی لاندې. یتلون کتاب الله،
دوی د الله رب العزت کتاب وایي ویتدارسونه او دا یو تر بله سره درساویه په دغه مسجد نبوي په چلتره کې حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم را باعثه کول على حفظه پر زده کړه د قرآن کریم باندې پر حفظ باندې و مدارسته او پر درسولو یو تر بله حتی کان لهم چې و به دوی لره دوي اوازونه به بالقرآن په قرآن سره دوی چې به د قرآن سره وایي یو تر بله سره زده کاوی به د دوی به دی اوازونه لکه دا مچمچۍ چې اوازونه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم په مسجد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفيهم نزل ام په دغه اصحاب صفف بارکی دا قول د الله رب العزت را نازل سوی دی چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكانت الصفة مدرسة دا صفه مدرسه ولا لتحفيظ القرآن د پاره د زده کړې د قرآن کریم او تدریس احکامه د پاره د درس د احکامو د قرآن کریم لا ملجأ داسې نه و چې ټکانه و خالي للعجزة فقط د پاره د عاجزانو د خوارانو فقط دغه د پاره ټکانه و بلکې دا مدرسه و یعنی وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم تون ديربه نبي عليه الصلاة والسلام يرسل منهم استول لدي څخه الى القبائل ونور قبائل تبع استول د تشد پار لتعليمهم القرآن چې دی د قرآن کریم تعلیم ورکي ونور او تبقيهم في الدين او د پار د فقاهت في الدين ونور تاستول وكان في المدينة زادها الله تشريفا دار للقراء ينزلها الوافدون من أهل القراءة منذ عهد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه الذي كان بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم